پښتنې په قامت سترې نه دي څه دي. په دې لړۍ کې نن د ثوابۍ له یوې داسې پښتنې سره خبرې کوو چې تر 15 زیات کتابونه یې لیکلي دي او په دې کتابونو کې تر 45 زیات د ماشومانو لپاره دي. ښوونکې ده. نن به له آغلې کلثوم زیب سره د هغې پر ادبي هلو ځلو خبرې کوو. تعلق مې د ثوابۍ برمانې رای سره دی. هلته پیدا شویم، هلته لویه شویم او تعلیم مې ابتدایي د مانې رای په پرایمري سکول کې کړ او بیا های سکول ته 10 مې هلته کړ. بس بیا واده شوم او هغې نه بس سلسله شروع شوه. دا تپوس چې څوک وکړي نو زه اکثر دا وایم چې پیدایشي یم، ځکه چې ما ته یاد نه دی چې ما کله ړومبی شعر لیکلی او یا څه، خو چې کله غزل مې ولیکه نو هغه وخت کې زه 8م جماعت کې یم. ړومبی غزل مې لیکلی او څه کټ کوټ پکې نه دی شوی او ښه مکمل، خو ما ته دا پته نه وه داسې دي. نو اردو مې هم لیکل، پښتو مې هم لیکل، هغه وخت نه لیکم. اصل کې ښه خبره دا وه زمونږ چې یو خو زمونږ کورنۍ داسې وه چې اخبار راځي، ریډیو دی، بیا وروستو ټي وي راغی، هغه مو بیا دا و چې یو سیاسي کورنۍ وه، نو ادبي څیزونه هم پکې وو، سیاسي هم. د سکول حوالې سره هلته زمونږ لایبرري وه او په سټارټ کې چې کله زه 6م کې ما ړومبی ناول انارکلي کتلو او بیا هغه وخت سره انارکلي کتل ډېره سخته لهجه وه د هغې، اردو یې ډېره دغه وه، ثقیله اردو وه. نو د هغه وخت نه شروع وم او ملګرو سره خو بنده په ټوکو ټوکو کې وایي، هغه وخت کې به مې یی سروې خو چې کومه ړومبی ملګرې وه زما د غزل یا د شعر ویلو زما مور وه. د انغري په غاړه کله به ناست وو، ما به ورته وایي ما نوی شعر لیکلی دی درته یې اورم که نه. نو هغه به یا پوهېده یا نه پوهېده، خو لکه زما دپاره هغوی به واه کول چې جاري ساته. نو زما په خیال دغه ابتدا ما ته یاده ده. وروستو خو بیا هله څیزونه شروع شو چې کله پېښور ته رالم او دلته ما ولیدل ادبي محفلونه دي. دا حالانکې په سټارټ کې چې کله دا 2000 کې عالمي کانفرنس و نو ما به ستر کو، څادر به مې په سر وکم چې زموږ د کلي پړوني وي، چیل چې ورته موږ وایو، نو هغه به مې په سر و. خو هغې نه پس چې کله زه راووتم نو بیا دا سلسله شروع شو. تعلیم خو ما تاسو ته وویل 10م ما د ثوابۍ سکول نه کړو. بیا دا وه چې واده شوم، واده نه پس چې ړومبی بچی مې کله وشه نو بیا مې دی ته ریکویسټ وکړه کامریر ته چې زه نوره کور کې داسې بنده پاتې کېدل ما دپاره ډېر ګران دي او یو قسم له چیړه ما ونیوله چې زه بس ټیچینګ کوم. نو هغه وخت کې 87 کې جون کې ما دغه شروع کړو، ټیچینګ ما شروع کړو. نو زه د ثوابۍ په جمعه خان ګړی کې ړومبی پوسټینګ زما هلته او هغه زما ایز ا هیډ و، یو ټیچره بله وه یو زه وم، خو چې زه لاړم نو هغې هیډشپ ما ته حواله کړه چې زه دا زما د وس خبره نه ده، دا ته وکړه. نو ما چې کله نوکري شروع کوله نه په 10م جماعت باندې وه. هغې نه پس دا سلسله را روانه وه. زما 3 بچي چې کله وشو د خیره سره او په لیدو شو، بیا 1995 کې زه پېښور ته مونږ رالو، دی نو بهر و. نو چې دلته رالم ماشومانو تعلیم له او بنده وایي چې ماشومان مې ښه ماحول کې لوی شي، سبق ښه ووایي، هغې دپاره چې دلته رالم نو هغې نه پس ما په 2004 کې خپله د سبق سلسله شروع کړه. نو بیا ما پېښور بورډ نه دلته FA وکړو، پېښور یونیورسټۍ نه مې بیا BA وکړو، بیا مې MA وکړو، B.Ed شو. بیا د هغې نه پس ومن اینډ جنډر سټډیز علامه اقبال بس دا سلسله شروع شوه. او هغه وخت کې هم صرف ټیچینګ ما نه دی کړی، ما د صوبې په سطح ښځې دغه کړي دي، صوبایي صدر وم، زه سړو طرف ته سینیر نایب صدر وم او خپل آل ټیچرز فیمیل اسوسییشن زمونږ، نو هغه ما د ښځو مشري وکړه. بیا 30 کال ما مسلسل استادانو ته سبق وښو، لکه ټریننګ چې کوم د کال په سري، نو تقریبا په کال کې به 600-800 ټیچرانې دا زمونږ د ګوتو اتې او بیا نصاب کې دغه وخت کې شامل شو چې لکه د پښتو نصاب کله جوړېده سرکاري توګه باندې، نو د اول نه 12م جماعت پورې، نو هغه بورډ کې هم شامل وم، دغه اعزاز هم راته حاصل دی. مونږ څوک یو، زمونږ څنګه زندګۍ دي،
مونږ څوک یو زمونږ څنګه زندګۍ دي په هر کور کې جړاګانې دي سلګۍ دي او په هر خوا سیلی رالوتې د خزان ده ریجولي د هر بوټي غوټی دي او مرغۍ ټولې جوبلې را پرېوتې طوفانونه دي ګلی دي او سیلی دي او خپل وطن یې دی په زړه پورې نیولی خپل وطن یې دی په زړه پورې نیولی دا هم خویندې د میوند د ملالۍ دي او خویندو یو کړئ قلمونه قدمونه خویندو یو کړئ قلمونه قدمونه را روانې ورځې شپې مو د سیالۍ دي او اخیری شعر دی چې ستا کلثوم پیغام د امن دی راوړی ستا کلثوم پیغام د امن دی راوړی پکې نغښتې علامې د خوشحالۍ دي زه بس کېنه هلته ډبې ولګو نو څه به نه راشه که نه ښه راشه ځه زه به د ټیکسي پیسې ورکړم څه به یاد لري اصل کې دی دلته نیمه ګنټه دي که نه بیا ځي دا ریکارډ یې بس پیسې به لګي او دا هغې به څونه کوي به څونه موږ ته خو پته ولګي پیسې خو شته که نه دا وایي پیسې دي دی دا وایي د کومه جسر د مونږ او که نه نو خویندې د دې دفتر ولګه ښه دګینې بیا به دلته داسې پورې خو چټیانې مې د هغوی هغې نه پس نه نه په چا پنج باندې زیري بس بیا سي مونږ له عزت راکړو او دا دور د سوشل میډیا دی خلک دي نو هغوی هم دغه ته راتلل اوس هم کلثوم زیب سره خو تعلق چې دی نو د هغه په څو بنیادونه دي یا څو د هغې لینکس دي یا د هغې څو وجوهات به ووایو یو خو دا ده چې د شاعر او ادیب په حیث باندې د هغې خپل کنټریبیوشن دی خپل هغه چې کوم لیکي څه یا د خلکو د ښېګړې دپاره ایز ا سوشل ریفارمر دویمه دا ده چې د دې نه لږه مخکې هم که حواله والو نو هغه زمونږ د محترم انورزیب کامریډ هغه په یونیورسټۍ کې هم زمونږ مشر و زمونږ نه سینیر و بیا دلته چې کوم سیاسي ژوند دی د هغوی هغه هم او بیا چې کوم هغوی د بشري حقونو دپاره د هیومن رایټس دپاره کوم کارونه کوي د هغې خپل یو حیثیت دی نو هغوی نه د کلثوم زیب نه مخکې دا زیب دا ټکي چې دی که نه نو دا د انور زیب په وجه باندې دی نو یو خو دغه تعلق دی بل دا دی چې دا د الله تعالی مهرباني ده چې زمونږ خاور هم یوه ده دوی هم د ثوابې دي زه په خپل هم د ثوابې یم نو دغه بل تعلق دی دې سره سره بیا چې موږ وګورو نو د دوی خپل تنظیم دی چې هغې ته ویلی شي خال نو خال چې دی نو خویندې چې خالص د زنانو دپاره ټیک ده هغه د نارینو دپاره کار کوي خو نوم کې هم خویندې روستې دي که نه یعنی زنانه دویمه خبره دا ده چې بیا ادبي نو ادب سره تړلی دی او لښکر نو هغه خویندې هم یوازې نه ده بلکې دی پوره یو تنظیم جوړ کړی دی نو که په تنظیمي لحاظ سره وګورې نو هغه یو بل تعلق دی څنګه چې وختي تاسو ته ما وایي چې ایجوکیشن کې وم کله او هغه ما استادانې د ټولې صوبې یو ځای کړی وي د هغې مشري مې کوله د هغې د مسلو د مشکلاتو چې کوم هغې ته په سرکاري ادارې کې هغې حل کولو کوشش مې تر اخري وخته کړی دی بیا چې کله د ادبي میدان ته راووتم خو خیر زه ډېر وخت نه یم خو چې کله ما دا تنظیم جوړ کړ خویندې ادبي لښکر خال نو د دې بنیادي وجه هم دا وه چې یو خو زموږ پښتنې ښځې ځای په ځای خورې وي که نه بله خبره دا ده چې هغوی بهر نه شوې راوتې یو وخت و چې زیتون بانو بیبي او سلما شاهین بیبي یوازې بیا سینه ګل شو سره دا درې کسانې به خال چېرته په پروګرامونو کې دغه شوې ښکاره شوې خو چې کله ما وکتل او چېرته زما ملګرې وی په کورونو کې ناستې وې بیا ما دغه تنظیم او دا تنظیم چې کله موږ جوړ کړ بیا موږ خپلو پښتنو ادیبانو شاعرانو هم ډېر سپورټ کړو لکه اباسین صاحب شو نور ملګري دا نن چې تاسو وکتل
دا ټول مونږ سره مونږ دی له اعزازونه هم ورکړي دي او دی مونږ راته مونږ غټ غټ پروګرامونه کړي دي. دغه کې مونږ ډېرې زیاتې خویندې چې هغه داسې هم پکې دي چې صرف خپل پلار کره تلې او باقي چېرته نه وتې او ما دغه پروګرامونو ته. نو اول چې کله مونږ شروع کړو 2-3 کسان یو مونږ، اوس د الله فضل دی درجنونه دي زمونږ په مردان کې. خپل مردان ډویژن خپل کیبینټ دی، هغه ځای ملګري دي، منصیره کې دي، زمونږ په پېښور دی، زمونږ کراچۍ کې ملګري دي، دوبۍ کې ملګري، په ملکن سوات کې دي لکه ملکن ډویژن. نو دا زما دپاره زما خیال ډېره لویه خبره. زمونږ دې کې سکالرانې دي، پی ایچ ډي کوي، ایم فیل یې کوي، بی ایس کوي او جینکۍ هم ډېرې ښې کافي تعداد کې دي. او د دې ټولو نچوړ چې دی نو هغه درې میاشتنۍ دردانې ده، د کمې چې زه مدیره یم او زمونږ فرزانه رسول صنم د هغې جنرال سیکرټري هم ده زمونږ د صوبې او هغه د هغې نایب مدیره ده. نو دا د 3 میاشتو یو رساله مونږ راوباسو او دې کې مونږ هغه پټې څرګندې ټولې خویندې او دې کې د تاریخ هغه پټې ښځې چې کومې په تاریخ کې اوس یېرې دي د خلکو نه، د هغې افسانې او د هغې نظمونه یا غزلونه یا مضمونونه هغه هم پکې شریکوو چې هم رایاد شي خلکو ته، او نوې کسانې چې دي نو هغه هم پکې لیکل کوي. یو خبره دلته وکړم چې زه په اردو او پښتو دواړو ژبو کې لیکل کوم. نو زما ټول کتابونه چې دي نو 15 دي چاپ شوي. په دې کې 46 کتابونه د ماشومانو دي چې هغه ما لیکلي دي او هغه چاپ شوي دي د ادارو نه، لکه ادارې تعلیم فروغ آگاهي، پاکستان ریډینګ پروجیکټ دپاره، بیا نیشنل بک فاونډیشن زما ناول چاپ کړی دی. 3 کتابونه ما د اکیډمي ادبیات دپاره اردو کې لیکلي دي او هغه هم د تحقیق دي. پښتو ناول دی، پښتو افسانه ده او دغه دی سلما شاهین فن او شخصیت. د پښتو ناول د 1912 نه 2024 پورې دا یو غټ تاریخ دی، زما دپاره اعزاز دی. بل چې دی نو ما د ماشومانو سندرې او کیسه کله چې تاسو ماشومان مونږ یو لارو کې لوبې کوي غی چک بی چک دم خالی چک، هغه ما را جمع کړي د 13 کالو یو تاریخ. یو ډومبې لیکلی و محمد نواز طاهر صاحب، د هغه نه پس بیا چانو لیکلی، دا بیا ما هغه تاریخي کتاب ولیکو. نو شته اردو هم لیکم، پښتو هم لیکم او لا دا نه ده زما کمپوزنګ روان دی، د افسانو نه و لا ما هغې له نوم نه دی دغه کړی. یو د پښتانه په فلمي نړۍ کې د هغې مې اردو ترجمه شروع کړې وه نو هغې کمپوزنګ لګیا دی. یا بل زما یو ناول کمپوز کېږي لګیا دی. بل ډېر څیزونه دي چې هغه اوس دې وخت کې را به شي په سوشل میډیا، نو بیا به تاسو ته پته ولګي.